السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم وروره یوه مسله داسې ده، ستاسو سوال دا دی چې ته مسافر یې، مثلا په سعودي کې یا په دوبۍ کې یا په بل ملک کې ژوند کې او په کلونو هلته مسافر پروت یې او ته روپۍ ګټې او کور ته دومره روپۍ رالیږي ورونو ته او پلار ته او مور ته چې د هغوی پې د کور ګزاره کېږي، نورې پیسې ځان سره ساتې. اوس دا ورونه دي چې دی نو غریبانان دي او ضرورت دی ورته، نو ته د دغې خپل مال د زکات روپۍ دوی ته ورکولی شي که نه؟ ګوره، په هغه صورت کې به ته د زکات پیسې رور ته ورکې چې دا رور تا سره په هیڅ څیز کې شریک نه وي. مقصد هر یو شی جدا شوی که نه، کور جدا یي، خرچې جدا یي، تاوان جدا یي، ګټې جدا یي، نو ته دوی ته زکات ورکولی شي. پاتې شوه دغه صورت چې ته د وروڼو سره شریک یې، یا ستا بچي ورسره شریک دي، یا ستا د دوی سره مال شریک دی، یا د ورسره کور شریک دی، یا ورسره په یو ګټه او په یو تاوان کې شریک یې، نو بیا ته دوی ته زکات نشي ورکولی. نو دغه صورتونه اکثر داسې چې دا کم مسافر دي، دا اکثر دلته په دې کور کې شریک او ګډي، نو دی بیا دلته د خپل رور ته زکات نشي ورکولی، ښه، ځکه چې دا خو بیا د کوره بدن دی، دې کې احتیاط دی. او کله چې ورور جدا شي بیا زکات ورکولی شي، مسله نشته.